څومره ډارونکې او هیبتناکه ورځ به وي چې غږ وشي وقفوهم انهم مسئولون. دوی ودروئ ځکه له دوی څخه د اعمالو پوښتنه کیږي. هغه شیبه به څومره سخته وي چې موږ به د خپل ټول ژوند حساب او کتاب د رب العالمین په وړاندې کوو. سترګې به رپېږي، زړه به لړزېږي او ژبه به د ځواب ویلو وس نه لري. موږ خو د بخښنې لایق نه یو. رب دې پر موږ خپل رحم وکړي. اللهم امین یا رب العالمین.